د طالبانو د زندان څخه د خلاصون وروسته د طالبانو په هکله د باقر حسیني لومړی څرګندونې په سلامونو مهرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا زیاتو معلوماتو لپاره راسره تر پای پاتې شئ. د پوهنتون استاد سید باقر حسیني چې څه موده وړاندې د طالبانو له لوري نیول شوی و، نن یې د ازادۍ وروسته په لومړي ځل تازه څرګندونې وکړې. نوموړی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په زندان کې ورڅخه داسې کومه غوښتنه نه ده شوې چې باید خاموش شي، خو زیاتوي چې د حکومت اوسنی چلند د هیواد په ګټه او اصلاح نه دی. دی وایي چې د خلکو خولې باید بندې نشي. خلک ځکه خبرې کوي، نظر ورکوي چې دا هیواد دی، ځان د افغانستان ګڼي او د افغانستان په هکله خپل نظرونه ورکوي. دا و زموږ نننی چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښې چارې.